حمید حسن د کرکټ قانون جوړونکو میز ته افغان استازی د ICC د نارینه‌و کرکټ کمیټې غړی وټاکل شو. افغان کرکټ یو ځل بیا نړیوال افتخار خپل کړ او د هیواد پخوانی چټک توپ اچوونکی حمید حسن د کرکټ نړیوالې شورا ICC د نارینه‌و کرکټ کمیټې غړی شو. دا هغه مهمه کچه ده چې د کرکټ د نړیوالو اصولو، قوانینو او مهمو پریکړو مسؤلیت لري. دا ټاکنه یوازې یو مقام نه بلکې یو ستر مسؤلیت او ویاړ دی. حمید حسن به له دې وروسته د نړۍ له مهمو کرکټ پریکړو سره مستقیمه ونډه ولري او دا په دې معنا ده چې افغان کرکټ اوس د نړیوالو تصمیم نیونې میز ته رسیدلی دی او زموږ غږ به نور هم پیاوړی واورېدل شي. دا غړیتوب حمید حسن او افغانستان ته څه ګټه لري؟ د افغانستان کرکټ استازیتوب په نړیواله کچه وشي، د کرکټ د اصولو او قانون جوړونې په پروسه کې به ونډه ولري، د نړیوالو تجربو پرمختیایي بحثونو او ستراتیژیو برخه بشي او له دې لارې به د افغان کرکټ لپاره نوي فرصتونه، پرمختګونه او اغېزناک بدلونونه راشي. دا یو تاریخي لاسته راوړنه ده، نه یوازې د حمید حسن بلکې د ټول افغانستان لپاره. په ICC دغه مهمې کمیټې کې د حمید حسن شاملېدو په اړه ستاسو نظر څه دی؟ کمنټ کړئ.